بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنر ترمنځ خبرې اترې. افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي همکاریو او پانګونې پر پراختیا خبرې اترې. او د ایران د مجلس رئیس وایي چې تهران به هیڅکله واشنگټن پر وړاندې تسلیم نشي. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د چنګاښ میاشتې 20 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. محمد سهیل شاهین په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنر برهام صالح سره وکتل. په قطر کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو له ایران او پاکستان څخه د رسېدونکو کډوالو لپاره د سرپناه روغتیايي او تعلیمي خدمتونو برابرولو او د کارموندنې فرصتونو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د هغو ستونزو او شکایتونو په اړه هم بحث وشو چې د ځینو راستنې شویو کډوالو د شتمنۍ او ملکیتونو د ناقانونه ضبط او مصادرې سره تړاو لري. د افغانستان د کرنې او اوبه‌لګلو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري هند ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونو د فدراسیون FCCE له چارواکو سره کتلې. کرنې وزارت وایي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د اقتصادي بنسټونو ترمنځ د همکاریو پر دوام، د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د ګډو غونډو پر جوړېدو او د افغانستان او هند د شرکتونو او پانګوالو ترمنځ د همکاریو د زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ. شیخ محمد خالد حنفي د امر بالمعروف نهي عن المنکر شکایتونو اوریدلو وزیر د پکتیا ولایت په کوربتوب د سویل ختیځو ولایتونو له دیني علماو، قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو سره په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي او اتفاق ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دښمن تل هڅه کوي چې د مترفزینو قومي مشرانو او دیني علماو په منځ کې د نفوذ له لارې خپلې موخې ترلاسه کړي. شیخ محمد خالد حنفي زیاته کړه چې د اسلامي امارت مسؤلین باید خپل صلاحیت، وړتیا، علم او ټولنیز مقام د ټولنې د اصلاح او خلکو ته د خدمت لپاره وکاروي. او وروستۍ خبر ده چې محمد باقر قالیباف د ایران د مجلس رئیس ویلي چې تهران به هیڅکله واشنګټن پر وړاندې تسلیم نشي او که امریکا له شته تفاهماتو سرغړونه وکړي، ایران د هر اړخیز دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. قالیباف ویل چې موږ هیڅکله د خپل هیواد د دفاع لپاره له چمتووالي لاس نه دی اخیستی او که امریکایان شته تفاهم نقض کړي، موږ هر وخت د بشپړې دفاع لپاره چمتو یو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د جګړې پای ته رسېدل د نړۍ د ګڼو هیوادونو له لومړیتوبونو څخه دي، خو دا جګړه به هیڅکله د ایران په تسلیمېدو پای ته ونه رسېږي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.